السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د افغانستان رشید خان مینوالو ته یو ډېر د خوشحالۍ خبر ورکړم چې رشید خان یو بل لیک کې اخیستل شوی ده چې دغه لیک به زه تاسو ته وایم انګلند راباسلی ده او دغه به کله او چیرته شروع کیږي. نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ، پوره معلومات په دغه ویډیو کې درکوم. نو لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ د افغانستان رشید خان په یو بل لیک کې اخیستل شوی ده او هغه تېره ورځ به زه تاسو ته وایم چې د دغې دغه لوبغاړي دوباره واخیستل شول. دغه تیر کال تر سره کیدونکي او بیا دغه وایرس پکې راووته، نو هغه وخت کې تر سره نه شو. نو دغه همدغه کال 2021 کې به که خیر همدغه لیک شروع کیږي. زه به تاسو ته وایم چې په دغه لیک کې د افغانستان رشید خان هم اخیستل شوی، نه تنها رشید خان بلکې محمد نبی، مجیب زدران او قیس احمد هم اخیستل شوي دي. د نړیواله سطح باندې هغه ښه لوبغاړي په دغه لیک کې اخیستلي دي. او زه به تاسو ته وایم چې دغه لیک چې کوم د انګلند راباسلی ده 100 بار لیک ورته ویلل کیږي، 100 باره کرکټ ورته ویلل کیږي چې که خیر په جولای 21 تاریخ باندې به شروع کیږي او دغه ټول ټیمونه معلوم شوي دي. 13 ورځې ډرافت تر سره څه بیا دغسې د بعضې ټیمونه ډېر زبردسته لوبغاړي په دغه لیک کې لوبیږي او خوشبختانه د افغانستان دغه 4 لوبغاړي محمد نبی، رشید خان، قیس احمد او مجیب زدران هم ورکې اخیستل شوي دي. دغه تیر کال هم پکې د افغانستان محمد نبی او همدغسې رشید خان اخیستلي ول، خو بیا هغه تر سره نه شو. بیا دغه ټول لوبغاړي خوځې کړل. خو دغه کال ته به زه تاسو وایم چې د افغانستان رشید خان او همدغسې محمد نبی او دې نه علاوه مجیب زدران او قیس احمد دغه دوباره بیا په همدغه لیک کې اخیستلي دي چې ډېره قیمته بیه باندې په دغه لوبغاړي اخیستل شوي دي. یعنې ډېرې زیاتې پیسې دغه لیک کې د افغانستان لوبغاړي ترلاسه کولی شي. نو دغه خبر ما وکته، ما وغوښتل چې تاسو سره هم شریک کړم. که تاسو خوښ شوی دغه ویډیو هم در سره لایک کړئ او همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.